دا یو نظم دی او تر صاحبو چې منم د برکت نه ډکه میاشت وه د رمضان چې کله به ماښام شو وخت به لنډ شو د اذان 18 قسمتو کې به پراته وو په درستخان او دا ټول به جنګېدل ته د خېټې په میدان د بانګ نه لږ شان وروسته سم غوبل به پکې جوړ شو تیار د پاکستان غونډه کې چل به پکې جوړ شو شربت په سموسو پکوړو سره په جنگ شو اچار به د شملو ویندوانو سره په جنگ شو کدو به د ټینډو خټکو سره په جنگ شو بادرنګ به خو د وریجو مستو سره په جنگ شو کدو به د ټینډو خټکو سره په جنگ شو بادرنګ به خو د وریجو د مستو سره په جنگ شو جګړه به شوه جوړه د بینډو د ګوپیانو یو بل پسې به ګواښ کولوګانو که چالانو د خېټې ایرپورټ کې سم جازونه ګرځېدل به شورو خانه جنګي و د یو بل څه جنګېدل به د زنده باد او مرده باد غږونه یې کول به مرۍ له اډرقو کې په جلوس باندې راتلل به نو پیپسي خو هم پکې امن راوستی نو شو ناکام و د خېټې اسمبلۍ کې داسې ګډوډ انتظام و د خېټې اسمبلۍ کې عجیبه غونته کې چلو څه یخ و څه ګرم و جوړ کړي یې غوبلو سمت مې اعتماد پکې شروع بس په یو بلو دا پته لګېدله نه چې کم یو پکې غلو خو خېټه یې په مخه وراغستې پړسېدله او د عزم نه کاروانو په قابو کې نه راتلله د شپې یو بجه شو خو ګړبړ نه ختمېدو سپرینګ کوټ ته خو کیس ګران شو ګیس په بره تېختو د سر اسلام آباد کې چې لوډ راغی په مزغو نو کنټرول پرې راوستی نو شو د شین کاغذ ګولو نو په دې کې پېشمني ورپکې بل وکړو اعلان او بیا چای د پراټې سره شوسي د ور روانو نو انګاره د سهار په بانګ روجه مې بنده کړله او د خېټې په وطن مې مارشالله ولګوله او عجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتنو پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالی نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولی نښه وه د یو بوجۍ و او د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه وه د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه د ملا ډولو د اجړه به مسله نښه وه او څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو 2 لکان به و نشپک به بوډاګان ولاړو 100 وډونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه 4 ولاړو 2 زامنو ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازع جوړه کړه او پر یو کور اره کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي د الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې هسې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلک نه پوهېدل دا خلک دا هم لاسه نښې وي خو هسې شرمول دا خلک نورو قومونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله موږ پښتنو ته بدنیتي میلاو شوه بل یو څو شعرونه دي چې غوسه چې شي د سرو شونډو سرونو له زور ورکي او په خوله باندې څه نه وایي غاښونو له زور ورکي وباسي به د ګوتو نه ټقونو له زور ورکي او بنګړي ورپکې مات کي مړوندونو له زور ورکي او چې هېڅ کولی نه شي د دنیا د کاره پرېوځي نو جومات طرف ته یې مخه شي بانګونو له زور ورکي او کارونه چې شورو د ترقۍ شي په وطن کې نو زمونږ ممبران دلته پیپونو له زور ورکي پتنی او فسادونه دی اخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده
الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه د نسدي دا خبره ښه ښکاره ده مشرکه که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي وی پلاني بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي دی بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي دا بل بابا د تبې دی چې تبې پخې کېږي په لاس او خپو که باد وي د دې بل سره جوړېږي نو زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دي خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي او څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي نو یو کس دلبار کې ناست و داسې رورو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې دې غوښتو مننه یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې بورقې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مګلو نو یوې وی بابا خاون مې نه مني خبره تعویض او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وی زما خو هم د خاون نه کېږي یاره او دا کور ترې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره نو د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وی بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اور د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ما وی خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی مننه په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سرو په مخه ټوخېدو که به د هېڅ نه دی خبرو راتلې به ور له ښځې مړه سم ډېر بختورو نو د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دی ملنګ وه چې دا خلکو له خوړده وه دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختې خو ځکه دی بابا له هم راغلې نو دی بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو نه دی د خپو بابا خو بل دی ورته صادرې په سرونو د حیا خورې کا ورته صادرې په سرونو د حیا خورې کا او خدایه د قام مې پښتنې پیغلې سرتورې نه کې ورته صادرې په سرونو د حیا خورې کا او خدایه د قام مې پښتنې پیغلې سرتورې نه کې تور خالې غواړم سپین جبین له د ښکلا دپاره او تور د تهمت داغې په سپینه لمن پورې نه کې بلې وختره چې ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرېښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې به دې ولیکي ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرېښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې به دې ولیکي غیبت کوې او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دا هم درله نیکي ولیکي د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غما شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتمه